خو چې آخرت کې یو سړي ته پته ولګي چې زه به دوکه کې پرېوتی یم دی به څه کوي بیا څه موقع شي ختمه شوه خبره یعنې یو سړي ته په آخرت کې پته ولګي دا چې راځه چې دومره مست په دنیا کې دا خو داسې په دوکه کې پروت او هر څه لاړو ختم شو لکه سورة الحق کې چې الله د جهنمیانو دا چغې ذکر کړي دي چې دوی به دا وایي چې هلک عني سلطانیه زما هغه باچایي چې شوه هغه باچایي خو زما ختمه شو زه خو په باچایي باندې ډېر غره وم او هغې ته پروت وم چې زه زورور یم او زما باچایي ده او زما ځمکې دي او زما جیدادونه خو هر څه ختم شو ما اغنا عني مالیه زما هغه مال شي شو هغه مال ته زه پروت وم دا غبن به د قیامت پر ورځ راښکاره کېږي ځکه دې ته یوم التغابن ویلی کېږي او یا جنتیان به چې کله دا خپل خپل ځایونه ونیسي او جهنمیان هغوی ته وګوري نو هغوی به پوه شي چې موږ په تاوان کې پراته یو زموږ هغه ځایونه چې هلته جهنم جنت کې کوم وو ځکه چې د هر سړي حدیث کې راځي چې د هر سړي په جنت کې هم ځای شتي او په جهنم کې هم ځای شتي دا د هر انسان دی زما او ستا هم ګورې دوه ځایونه دي جنت کې زما او ستا په نوم باندې ځای شتي اوس او جهنم کې زما او ستا په نوم باندې اوس ځای شتي او دا ستا خپله مرضي ده چې کوم ځای ته نې وغواړه خو ځای ستا ټاکلی شوی په جنت کې هم شتي او حصه شته په جهنم کې هم شتي نو کله چې دا جهنمیان جنتیان وایي چې وګوره زموږ نه هغه ځای هم لاړو موږ نه هغه نعمتونه هم لاړو نو پوه شي چې موږ په یو تاوان کې پراته